بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو د لپاره ډېرې زیاتې مهمې جملې راوړې دي. تاسو صرف دا مهرباني وکړئ چې تاسو دا کلاس تر پایه پورې وګورئ، نو ان شاء الله دا ټولې جملې به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ. راځئ وخت نه خرابو چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی سنټنس موږ سره څه دی؟ اټس ا بریز. دا آسان دی. کوم موږ چېرته یو کس ته وایو چې دا سیز آسان دی، نو موږ ورته په انګلیش کې ویلی شو اټس ا بریز. I am done listening to you. زه ستا نور نشم اوریدی. کوم موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه ته ماته را کومې خبرې کوي، نو زه دا نشم اوریدی. موږ وایو که نه په پښتو کې موږ هلکه ته چې ماته را کومې خبرې کوي، نو به دا زه نورې نشم اوریدی. نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایو؟ I am done listening to you. یعنی ته چې ماته را کومې خبرې کوي، یعنی ستا چې کومې را خبرې دي دا زه نورې نشم اوریدی. یعنی لیسنینګ څه ته وایي؟ دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا اوریدو ته وایي. او ډن چې کومه دی موږ څه ته ویلی شو؟ ډن چې کومه دی اوورال کو موږ وګورو، نو دا دې ته ویلی شي کله چې ته یو کار وکړې. خو دلته د دې مطلب دا دی چې نور زه ستا خبرې چې کومه دي دا نشم اوریدی. اټس ټایم ټو پلی. دا د لوبې وخت دی. کوم موږ چېرته یو کس ته وایو چې دا د لوبې وخت دی، نو موږ ورته په انګلیش کې ویلی شو اټس ټایم ټو پلی. یعنی د دې مطلب دا دی چې کو ته یو کس ته وایې چې دا د لوبې وخت دی، په دې کې موږ بل کار نه کوو، نو ته ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي اټس ټایم ټو پلی. مای هینډز آر ټایرډ. زما لاسونه ستړي شو. یعنی کو ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه زما د لاسونه ستړي شو. تاسو چې کله یو کار کوئ او ستاسو د لاسونه ستړي شي، نو که ته چېرته په پښتو کې ووایې یو کس ته چې زما لاسونه ستړي شو، نو دا به ورته په انګلیش کې داسې وایي مای هینډز آر ټایرډ. هینډز چې کومه دی دا لاسونو ته وایي، او ټایرډ چې کومه دی دا څه ته وایي؟ دا ستړي کېدو ته وایي. یعنی کله چې انسان کار وکړي او دا چې کوم دا ستړی شي، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي ټایرډ. یو آر ویری امپیشنټ. ته ډېر بې صبره یې. کوم موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه ته ډېر بې صبره یې، یعنی تا کې بالکل صبر نشته. تا ته چې اوس مثال درله آسان در کوم، یعنی تا ته څوک تیزه خبره وکړي، کنزل درته وکړي مثال خبره، او ته ورته صبر وغیره نه کوې، نو دې ته څه ویلی شي؟ امپیشنټ. یعنی که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ته ډېر بې صبره، یعنی یو کار ته صبر نه کوې، یا مطلب څوک درته تیزه خبره وکړي، نو دې ته هم صبر نه کوې، نو ډایرکټ خلکو سره جنګ کوې. نو موږ ورته په انګلیش کې وایي یو آر ویری امپیشنټ. یعنی امپیشنټ څه ته وایي؟ بې صبره. یعنی چې یو کس څه ته صبر نه کوي، انتظار ورته نه کوي. میک اف یور مایند. فیصله وکړه. کوم موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه فیصله وکړه که نه، اوس ته دا کار څنګه کوې؟ یعنی که ته یو کس ته وایې چې ډیسیژن واله فیصله وکړه، ته دا کار اوس څنګه کوي، یعنی کوي او که نه یې کوې، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي میک اپ یور مایند. ویټ فار ا وایل. لږ انتظار وکړه. یعنی که موږ چېرته یو ځای ته ځو او بار تا ته یو کس انتظار کوي، او ته ورته وایې چې هلکه لږ شانته انتظار ماته وکړه، لږ شانته صبر ماته وکړه، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ ویټ فار ا وایل. ویټ چې کومه دی څه ته وایي؟ دا وایي انتظار ته. یعنی یو کس ته چې اوس انتظار کوي، دې ته موږ ویلی شو ویټ. او فار ا وایل چې مطلب دی کوم موږ وایي لږ شانته. ایز یو لایک. چې څنګه ستا خوښوي. ایز یو لایک د دې مطلب دا دی چې تاسو اوس مطلب چېرته بازار ته لاړ شئ او تاسو هلته یو دکان ته ورشئ، تاسو پکې څه خورئ، او تا ته یو کس وایي چې ته څه خورئ، او ته ورته وایې چې ستا څنګه خوښه یې هغه رنګې زما هم خوښه ده، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي ایز یو لایک. یعنی چې ستا څنګه خوښه یې هغه رنګې زما هم خوښه ده. آسک سم ون ایلس. بل چا نه پوښتنه وکړه. که موږ چېرته یو کس موږ نه تپوس وکړي چې دا کار څنګه وشو، یا دا کس چېرته دی، او ته ورته وایې چې د بل چا نه پوښتنه وکړه، ما ته پته نشته، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي آسک سم ون ایلس. یعنی بل چا نه پوښتنه وکړه. ډونټ ډے ډریم. د ورځې خوبونه مه نه. یعنی موږ وایو که نه په پښتو کې موږ لکه د ورځې خوبونه مه نه، که نه یو کس یو داسې خبره وکړي یا څه داسې وایي چې داسې به وشي، او ته ورته وایې چې مړه د ورځې خوبونه مه نه، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي ډونټ ډے ډریم. کم وید می. ما سره راځه. که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه ما سره راځه، نو ته ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي کم وید می، یعنی ما سره راځه. ریسپیکټ یور ایلډرز. د خپلو مشرانو عزت کوئ. یعنی که ته چېرته یو کس ته نصیحت کوي چې د خپلو مشرانو عزت کوئ، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي ریسپیکټ یور ایلډر. ریسپیکټ چې کومه دی دا موږ څه ته وایي؟ دا عزت ته وایي. او یور چې کومه دی د خپلو، یعنی یو کس ته چې ته نصیحت کوې، نو هغه ته یور استعمالول شي. او ایلډرز چې کومه دی دا څه ته وایي؟ دا مشرانو ته وایي. زموږ چې کوم سپین ږیري دي، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایلډرز. I also
feel the same. ما ته هم داسې ښکاري. یعنې که تا ته چېرته یو کس وایي که نه چې دا اوټونه به څوک ګټي او ته ورته وایې چې عمران خان یې ګټي او بل کس وایي چې هلکه ما ته هم دغه رنګې داسې ښکاري نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي I also feel the same. Love your parents. خپل مور پلار سره مینه کوه. که ته چېرته یو کس ته وایې چې خپل مور او پلار سره مینه کوه نو په انګلیش کې ورته ویلی شي love your parents. پیرنټس څه ته وي؟ دا مور او پلار ته وي. یعنې مور او پلار دپاره چې موږ کوم ورډ استعمالو په انګلیش کې هغه دی پیرنټس. یعنې پیرنټس کې مور هم راځي هغې کې پلار هم راځي او داسې که ځان له موږ ووایي نو پلار ته چې کومه دی فادر ویلی شي او مور ته چې کومه دی مدر ویلی شي. Are you feeling sleepy؟ آیا تا له خوب درځي؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا تا له خوب درځي او که نه نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي Are you feeling sleepy؟ یعنې feeling چې کومه دی کله چې انسان له خوب ورځي که نه یا یو شی ورته محسوسیږي نو دې ته موږ ویلی شو feeling او sleepy چې کومه دی دا وي خوب ده. What does your father do؟ ستا پلار څه کار کوي؟ که ته د چا نه پوښتنه کوي چې ستا پلار څه کار کوي نو سمپل ورته ویلی شي What does your father do؟ او ته ورته داسې ویلی شي What is the profession of your father؟ مختلف قسمه تپوسونه چې ته کولی شي خو بهرحال که ته د یو کس نه پوښتنه کوي چې ستا پلار څه کار کوي What does your father do؟ How do you know me؟ ته ما څنګه پیژنې؟ که ته چېرته یو کس تا ته نوم واخلي او ته دې پوښتنه وکړي چې ته ما څنګه پیژنې موږ کوو که نه په پښتو کې موږ لکه ته ما څنګه پیژنې نو ته ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي How do you know me؟ I am extremely sorry. زه ډېر شرمنده یم. یعنې که موږ نه چېرته یو غلط کار وشي او بیا تا ته یو کس وي چې هلکه تا دا کار ولې کړی او ته ورته وایې چې هلکه بس ما دا کار کړی زه په دې باندې ډېر زیات شرمنده یم یعنې زه به بیا دا کار نه کوم او دې باندې زه ډېر خپه یم نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي I am extremely sorry. یعنې extremely چې کومه دی ډېر یعنې یو شی چې کله ډېر شي که نه د حد نه هم سیوا شي دې ته ویلی شي extreme. یعنې extremely ورته موږ ویلی شو او ساري چې کومه دی کله چې موږ په یو کار باندې خپه یي موږ پرې د خفګان اظهار کوو نو دې ته موږ ویلی شو sorry. Read out this line to me. ما ته دا کرله واوروه. یعنې که ته چېرته په خپل کور کې د یو خپل ورکوټي ورور نه پوښتنه وکړي چې ما ته دا سیز چې کومه دی دا کرله واوروه یا دا ما ته پړاو کا ووایه چې دا مطلب تاله دا ریډینګ درځي او که نه نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي read out this line. read out څه ته وایي؟ کله چې تاسو یو کاغذ باندې یا په یو کتاب کې کوم لیکل شوي هغه تاسو پړاوښئ نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو read out. یعنې که ته چېرته یو کس ته وایې چې دا سیز ما ته پړاو کوه یا دا کرله ما ته کرښه چې کومه دی دا ما ته واوروه څوک ورته کرله وایي څوک ورته کرښه هم وایي نو بهرحال که تاسو ورته کم هم وایي نو دا څه مسله نشته خو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي read out this line to me. که بیا هغه پیراګراف وي نو تاسو ورته ویلی شي read out this paragraph to me. یا کو کتاب وي ته ورته وایي چې دا ټول کتاب ما ته واړوه نو ته ورته ویلی شي read out this book to me. I am obedient to you. زه ستا تابعدار یم. یعنې که ته چېرته یو کس ته وایي چې زه ستا تابعدار یم تابعدار څه مطلب دی؟ تابعدار مطلب دا دی چې ته ماته څه خبره کوي نو هغه به زه منم نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي I am obedient to you. obedient څه ته وایي؟ یعنې obedient دې ته وایي کله چې ته د یو کس هره خبره مني یعنې چې هغه وایي چې مطلب اوس تاسو د مور او پلار obedient یاستئ یعنې چې ستاسو مور او پلار تاسو ته وایي چې دا کار وکړه نو تاسو هغه کوئ یا که تاسو ته هغه وایي چې مطلب سکول ته ځه ورانۍ مه کوه سبق وایه او هغه چې تاسو ته دا کومه خبره کوي نو هغه تاسو منئ نو دې ته موږ ویلی شو obedient. یعنې که ته چېرته یو کس ته وایې چې زه ستا تابعدار یم نو ته ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شي I am obedient to you. ملګرو دا و زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله ملګرو تاسو ته به زه پر روان وخت کې هم دغه رنګې مهم کلاسونه راوړم نو تاسو صرف کوشش دا کوئ چې تاسو کلاس تر پایه پورې خامخا ګورئ نو انشاءالله تاسو به د انګلیسي ډېر زر تر زره په اسانه طریقې سره زده کړئ. او ملګرو څنګه چې مخکې هم تاسو ته ما ویلي که چېرته تاسو ته په انګلیسۍ کې څه قسمه مسله خو مې نو تاسو ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ نو انشاءالله زه به تاسو له ریسپانس در کوم او تاسو به زه په هغه څیز باندې په اسانه طریقې سره پوهوم. ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې موږ ښه انګلیسي زده کړو نو ما ستاسو دپاره نور هم ډېر زیات کلاسونه اپلوډ کړي دي. تاسو تللی شئ زما چینل ته پلی لیست کې تاسو ویډیوګانې کتلی شئ. د CSS PMS دپاره هم ما
پلی لیست یې ستاسو دپاره جوړې کړي دي او تاسو د هغې نه ښه انګلیسي زده کولی شئ. ملګرو بس نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.